افغانستان یو ځل بیا د یوې بلې خونړۍ او پراخې جګړې پر لور روان دی. داسې پوځي تحرکات او د جګړې اعلانونه مخې ته راغلي چې د ډیرو په غوږونو کې یې د خطر زنګونه کړنګولي دي. هیواد ته دا ځل له کوم لوري د جګړې بلا راټوکېدونکې ده او د اوسنۍ واکمنۍ پر وړاندې یوې وسلوالې ډلې د غلچکیو بریدونو اعلان وکړ. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، له بېلابېلو سیمو څخه د نویو پوځي خوځښتونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې چې مشري یې د جمهوري دولت پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي، د یوې نوې ویډیو په خپرولو سره په ختیځو ولایتونو کې د خپلو منظمو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. یا د جبهې اعلان کړی چې د واکمنې ډلې پر وړاندې د فشار زیاتولو او د غلچکیو عملیاتو د پراخولو په موخه یې خپل ځواکونه په لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې تنظیم او موخیز بریدونه یې پیل کړي دي. ازادۍ ډلې د خپلو دغو بریدونو په بریا کې د ولسي وګړو همکاري او پر وخت د معلوماتو شریکول خورا حیاتي بللي دي. بل لور ته دغو نویو پوځي خوځښتونو په ټولنیزه کچه هم سختې اندېښنې راپارولي دي. ټولنیز فعال جان آغا بهار په یوه تازه لیکنه کې د هیواد د روان وضعیت په اړه جدي خبرداری ورکړی او لیکلی دي چې داسې نښې نښانې ویني چې هیواد یو ځل بیا د یوې بلې جګړې لور ته کشوي، چې د واکمنې ډلې سلګونه وسلوال او درندې وسلې په هممهاله توګه بدخشان ولایت ته د تلو په حال کې دي. له بدخشان او پنجشیر څخه په دې وروستیو کې د مقاومت کوونکو تازه ویډیوګانې هم خپرې شوي دي. بهر د ختیځو ولایتونو د بریدونو ترڅنګ د ډیورن کرښې اخوا او کوټې اړخ ته د ځینو وسلوالو ډلو او د جمهوري نظام د سیمه ایزو پولیسو خوځښتونه د جګړې د بیا پیلېدو ښکاره نښې بللي دي. نوموړي په کلکه ټینګار کړی چې افغانستان او کړېدلی ملت نور په هیڅ وجه د نوې جګړې او بارودو زغم نه لري، او که دا ځل د واکمنې ډلې د سختدریځۍ له امله د هیواد سینه یو ځل بیا په اور کې سوځي، نو ټول تاریخي او ځاني مسؤلیت به یې د واکمن لوري پر غاړه وي. درنو لیدونکو له ملتیا